السلام علیکم، امیلا ببرک زایم که چیرې د مایکروسافت ورډ مخکنی معرفتي مبتدي ویډیو مو نه وي کتلي نو لطفا هغه وګورئ چې دغه ویډیو هم د لومړی معرفتي ویډیو سریال یا سلسله ده. ډیری وخت په ورډ کې ښوونکي اړتیا پیدا کوي چې په صفحه کې متن یا ټکس ولري ترڅو وکولای شي ځینې عملي کارونه ترسره کړي، لکه څرنګه چې زه غواړم چې یو ډول متن په صفحه کې ولرم، نو د وخت د بچت کولو لپاره موږ کولی شو په اسانۍ سره په ورډ کې خپلې صفحې ته متن راولو. مثلا که غواړئ چې په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو حرکاتو سره ولرئ، کولی شئ FD ټایپ کړئ او بیا په کیبورډ کې Alt او X بټن یا تڼۍ ته په یو وخت کې فشار ورکړئ. تاسو ګورئ چې بسم الله الرحمن الرحیم په زوار او زې د ټولو حرکاتو سره لیکل کیږي چې کولی شئ د فونټ او پاراګراف ګروپونو په مرسته فارمټ کې تغییر راولئ، مثلا سنټر کې راولئ یا اندازه کې تغییر راولئ او همداشان نور ډېر څه لکه بولډ، ایټالیک، فونټ او نور. همدارنګه خپلې صفحې ته د متن یا څو پاراګرافونو د راوړلو لپاره د ران فنکشن څخه کار اخیستلی شو. ران فنکشن چې د مساوي په علامه شروع کیږي او تعداد د پاراګرافونو چې زه دلته 2 تعینوم او کرښې یا لاین 6 تعینوم دواړه د قوسونو په منځ کې راځي او کامه هم د دوی ترمنځ ورکول کیږي چې بیلونکې د پاراګراف او لاین ده. په انټر کولو سره تاسو ګورئ چې تعیین شوي تعداد د پاراګرافونو او هر پاراګراف کې تعیین شوي د متن لاینونه لیکل کیږي چې په دې کار سره د کاپي او پیست د کارولو څخه خلاصیږو. یادونې وړ ده چې هر کله هم تاسو مایکروسافت ورډ ته وردننه شئ، ستاسو فعال ریبن د هوم ټاب دی. دا ځکه چې ټول مهم ګروپونه او پکې موجود اپشنې چې ډیری وخت په هر ځای کې استعمالیږي په همدې ریبن کې موجود دي. د بیلګې په توګه موږ هر وخت کټ، کاپي، پیست استعمالوو، نو د کلیپ بورډ ګروپ ټولې دا اپشنې شتون لري. همداشان د کلیپ بورډ په ګروپ کې فارمټ پرنټر اپشن لري. تاسو کولی شئ چې یو ټکس فارمټ یا شکل کاپي کړئ او په بل ټکس باندې یې اپلای کړئ. د بیلګې په توګه زه دا هایلایټ کوم یا سلیکټ کوم یې فارمټ پرنټر ورته وایم او په کوم ټکس باندې یا متن باندې چې زه غواړم اپلای کړم برش راوړم او هغه هایلایټ کوم. په دې توګه فارمټ کاپي کیږي نوموړی ټکس دی. همداشان فونټ ګروپ چې د متن په شکل یا فارمټ کې تغییر راولي، لکه د فونټونو ډراپ ډاون باکس څخه خپل د خوښې فونټ انتخابولی شو. سایز هم له دې ځایه ټاکو او له انکریز او ډیکریز فونټ سایز اپشنو څخه هم خپل د متن اندازه لوی یا کوچنی کولی شو. او که انګلیسي حروف ولرو، کیس نه اپر کیس ته او یا برعکس یې غواړو، نو چینج کې د اپشن نه کار اخیستی شو. او کلیر آل فارمټینګ ټول ورکړل شوي فارمټ مو چې متن ته ورکړی وي له منځه وړي. په همدې توګه بولډ، ایټالیک، انډرلاین او سټرایک اوټ خپل ضرورت ته په کتو کارولی شئ. او سبسکرایب او سوپرسکرایب چې د کیمیاوي او ریاضي فرمولونو په لیکلو کې مرسته کوي، هر کله هم چې قاعده یا توان لیکو نو په دې آپشن باندې کلیک او عدد لیکو او دوباره یې غیر فعال کوو. ټکس افیکټ اند ټایپوګرافي باندې هم ځانګړي نتایج ورباندې مرتب کیږي چې ګڼ ګروپونه هم لري او په همدې توګه ټکس هایلایټ کلر د ټکس نه احاطه شوي ساحې ته رنګ ورکوي او فونټ کلر ستاسو د متن رنګ ته تغییر ورکوي. د پاراګراف ګروپ چې له نوم یې څرګندیږي، پاراګراف اړونده چارې یعنې فارمټینګ ترسره کوي، لکه د پاراګراف حجز کول، کیڼ، ښي او سنټر کې راوستل. همدارنګه د اقلامو لیست ته ځانګړی فارمټ ورکوي. مثلا لاندې اقلامو لیست زه غواړم د بولټس په شکل یې راولم. دا کار د دې لپاره کیږي چې له عادي متن څخه په توپیر کې وي. یا هم نمبر یې ورکوم. او که لیست د اقلامو مو څو لیبله ولري، نو له مولټي لیبل لیست څخه کار اخیستی شئ. ډیکریز او انکریز انډین ستاسو پاراګراف ته 15 کرکټر یا توري په اندازه فاصله کم او زیاتوي چې ورته والی د ټپ تڼۍ سره هم لري. left to right text direction د انګلیسي یا نورو ژبو لپاره چې د کیڼ لوري نه ښي لوري ته لیکل کیږي،
استعمالیږي. او right to left text direction د پښتو دري یا نورو ژبو چې له ښي نه کیڼ لوري ته لیکل کیږي کارول کیږي. سورت آپشن په نښه شوي اقلامو ته له A نه تر Z پورې یا برعکس ترتیب ورکوي. شو پاراګراف مارک د فعالېدو په صورت کې هر چېرته چې پاراګراف ختم وي دغه علامت څرګندېږي، یا هم ویلی شو چې د انټر کی ښوولو علامه ده. د لیفت سنټر او رایټ الاینمنت آپشن پاراګراف یا متن ته مو د صفحې کیڼ ښي او مرکز کې موقعیت ورکوي او جسټیفای له دواړو لوریو څخه په یوه انداز کې راولي او ټولې فاصلې سره د لغاتو په منځ کې برابروي. لاین ان پاراګراف سپیسینګ د پاراګراف او لاینونو ترمنځ فاصله تعیینوي. او شیډینګ آپشن په مرسته کولی شئ پاراګراف ته سیوری یا شیډ ورکړئ لکه څرنګه چې تاسو ګورئ. او باردر آپشن هم پاراګراف ته د لاینونو چوکاټ ورکوي. خو که د پاراګراف د ګروپ د ټولو آپشنو څخه ورتېر شو او سټایل ګروپ ته ورشو نو کار مو نور هم اسانه کیږي، ځکه د سټایل په ګروپ کې ډیر فارمټونه یوځای شوي او په یو سټایل کې ثبت شوي لکه نارمل، نو سپیسینګ، هیډینګ 1، هیډینګ 2، هیډینګ 3، همداشان ټایټل، سب ټایټل، امفاسیس، سټرونګ، کوټ او نور چې ستاسو کار اسانه کولی شي او کارول یې هم ډیر اسان دي. د هوم ټاب په ریبن کې وروستی ګروپ یا کټګوري ایډیټینګ کټګوري ده چې د یو لغت په موندلو کې له موږ سره مرسته کوي. دا په هغه صورت کې کارول کیږي چې فایل مو ډیر لوی وي یعنې ډیرې صفحې ولري او د یو لاین یا پاراګراف موندل موږ ته ګران وي. خو ځینې لغات چې په پاراګراف کې کارول شوي زموږ ذهن ته راځي نو د هغې لغاتو په مرسته موږ کولی شو خپل متن په فایل کې پیدا کړو چې د فایند آپشن په کلیک کولو سره د صفحې په کیڼ لوري کې ناویګیشن پن څرګندیږي چې د لفظ په ټایپولو سره په صفحه کې ظاهریږي او همداشان په ناویګیشن پن کې لیست د ټولو جملو چې پلټل شوی لغت پکې شتون لري هم څرګندیږي. او که غواړئ چې له موندلو څخه وروسته په کوم بل شي عوض کړئ نو د ریپلیس نه کار اخیستلی شئ چې په کلیک کولو سره د فایند او ریپلیس دیالوګ باکس راځي. نو د فایند ورډ په ټکسټ باکس کې لغت ټایپ کوو او د ریپلیس ورډ په ټکسټ باکس یا فیلډ کې په کوم شي چې غواړو عوض یې کړو ټایپ کوو. او همداشان د سلیکټ آپشن په مرسته متن آبجکټس په نښه کولی شو. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګوي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو خیر چارې.